آیا تاسې کله د انسان د ذهن احساساتو او چلند په اړه ژور فکر کړی؟ ولې موږ ځینې وختونه احساساتي فیصلې کوو؟ ولې یو څوک خاموش وي خو دننه طوفان لري؟ نن به درته د ارواپوهنې 10 داسې کتابونه در وپېژنم چې ستا د فکر، احساس او ځان پېژندنې نړۍ بدلولی شي. نن در سره د ارواپوهنې د 10 غوره کتابونو په هکله معلومات شیر کوم. داسې کتابونه چې ستا ژوند بدلولی شي. خو له هغې نه وړاندې دې ویډیو ته لایک ورکړه، چینل سبسکرایب کړه، ځکه پر دې ویډیو باندې یو کې لایک ټارګټ ده، باید یې حتمي پوره کړي. راځو د ویډیو په طرف. لومړنی کتاب د پیریود ارواپوهنه. دا کتاب د لاشعور د نړۍ دروازه ده. پیریود باور درلود چې زموږ خوبونه د پټو احساساتو ژبه ده. که غواړئ پوه شئ ولې ستا ذهن کله ناکله عجیبه خوبونه جوړوي، ولې کله ناکله ته عجیب قسم فیصلې کوي، دا کتاب یو ځل حتمي مطالعه کړه. دوهم کتاب تر ذهن مخکې شه. دا کتاب در زده کوي چې انسان څنګه فکر کوي. یو چټک احساساتي ذهن لرو او بل ورو منطقي ذهن. دا دواړه کله ناکله سره جګړه کوي او دا پوهه ستا پرېکړې بدلولی شي. نو یو ځل حتمی دا کتاب ولوله. تر ذهن مخکې شه. دریم انسان د معنا په لټون. دا کتاب د امید، درد او د ژوند د معنا په اړه یو شاهکار ده. لیکوال د نازي زندانونو له وحشت څخه ژوندی پاتې شو او دا یې زده کړل چې هغه څوک چې د ژوند معنا پیدا کړي د هر درد زغملی شي. کتاب ولوله که غواړې د ژوند په رښتینې معنا باندې پوه شي. څلورم ارواپوهنه د ټولو لپاره. دا یو ساده او عملی کتاب ده چې د ارواپوهنې هره برخه په عامه ژبه تشریح کوي، له احساساتو تر حافظې او چلند بدلون پورې. کتاب نوم ده ارواپوهنه د ټولو لپاره. پنځم نمبر جنایي ارواپوهنه. دلته به پوه شئ چې یو مجرم ذهن څنګه کار کوي، ولې خلک جرمونه کوي. د دې کتاب لوستل د قانون زده کوونکو او د انسان چلند څېړونکو لپاره حیرانوونکی ده. خورا جالب کتاب ده، حتمي ولولئ. جنایي ارواپوهنه. ډېر څه به ترې زده کړئ. شپږم د خوشحالۍ علم. یو روحاني او علمي ترکیب ده. دا کتاب وایي خوشحالي د بهر نه راځي، بلکې له دننه ذهن پیل کېږي. د مثبت فکر تمرینونه پکې شته. کتاب د مثبت فکر او خوشحالیو اړوند لیکل شوی چې څنګه یو انسان خوشحاله واوسېږي. که چیرې وخت لرئ دغه غوره کتاب هم در سره مطالعه کړئ. اووم نمبر ژور خفګان. یو له مهمو کتابونو څخه ده. دا اثر ستا د خفګان احساساتو ته غږ درکوي او درښایي چې دا یو ناروغي ده، نه کمزوري. ژور خفګان. اتم د خوښۍ په لټه. لیکوال دا پوښتنه کوي د لرغونو فیلسوفانو خبرې د عصري ارواپوهنې سره څنګه تړلې دي. ځواب یې دا ده خوښي هغه وخت پیدا کېږي چې ذهن او زړه هم غږ شي. د خوښۍ په لټه. نهم د ژوند لارې. دا کتاب وایي ژوند ستونزمن ده او همدا ستونزې د انسان د ودې سبب کېږي. که غواړئ ځان قوي، با انضباط او ذهناً پیاوړی کړئ، دا کتاب ضرور مطالعه کړئ. د ژوند لارې. په دې کتاب کې لا ډېر څه شته او ډېر څه به ترې زده کړئ. لسم نمبر د ژوند مهارتونه. دا کتاب ښایي چې بریالي خلک تل د IQ له مخې نه، بلکې د احساساتو له مخې بریالي کېږي. دا هغه مهارت ده چې ښوونځي نه ژوند در زده کوي. ښوونځی تا ته مهارت نه در زده کوي، بلکې همدغه ژوند څخه به ته زده کړه کوي. دا 10 کتابونه یوازې د لوستلو لپاره نه دي. دا د ځان د بدلون، د فکر د پراختیا او د ذهن د رڼا لپاره دي. که هره میاشت یو ولولي، په یو کال کې به داسې فکر ولري چې خپله به حیران شي. نو که ته هم غواړې د ارواپوهنې نړۍ ته ورننوځې، زموږ له پاڼې سره یو ځای شه. موږ به د دغه کتابونو لنډیزونه، مهم درسونه او عملي مشورې در سره شریکې کړو. او پای کې یاد ولرئ د انسان تر ټولو لویه جګړه د خپل ذهن سره ده. زده کړه، فکر وکړه او ځان وپېژنه، ځکه دا د ارواپوهنې رښتینې معنا ده.